وی مولانا محمد قاسم د خپلی دین پنه غلار دے هو هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دے هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دا د دین د قربان زار د دین د قربان دا د دین د قربان زار د دین د قربان هو ځان کوم خبر کړلو د دغه شخصیت هو خدای ګوچ قربان بکړي لدین مل دولت الله ولا ور کړي خ اخلاق عظیم چتو الله ولا ور کړي خ اخلاق عظیم چتو دا خد په ظاهرا دا خد په ظاهرا د باطل په مخ گزار دے هو دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دا د دین د قربان زار د دین د قربان دا د دین د قربان زار د دین د قربان وی مولانا محمد قاسم د خپل دین پنه غلار دے هو هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دے هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دا د دین د قربان زار د دین د قربان دا د دین د قربان زار د دین د قربان هو غواړي هر طرف ته د دین چغه شریعت د هر یو ځوان د دې د پاره چغه د الفت په هر چا باندې ګران دي د هر چا د زړه قرار په هر چا باندې ګران دي د هر چا د زړه قرار لتا زار لتا قربان لتا زار لتا قربان محمد قاسم هر یو ځوان دي هو هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دے هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار زار د دین د قربان دا د دین د قربان دا د دین د قربان زار د دین د قربان وی مولانا محمد قاسم د خپل دین پنه غلار دے هو هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دے هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دا د دین د قربان زار د دین د قربان دا د دین د قربان زار د دین د قربان هو تل وس ژوند وس کامیاب وس قاسم داسې بریاله لاله آباد وس قاسم الله دې هر ضرر نه په امان سات قاسم الله دې هر ضرر نه په امان سات قاسم تازار خالد ربانی لتازار خالد ربانی لتازار هر یو انسان دے هو هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دے هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار زار د دین د قربان دا د دین د قربان هو د دین د قربان زار د دین د قربان وی مولانا محمد قاسم د خپل دین پنه غلار دے هو هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دے هم دا سړی د کار د خادم د خدمتگار دا د دین د قربان زار د دین د قربان دا د دین د قربان زار د دین د قربان